دا شپږ چې دا ټوله رنګ شوې ده دا موږ ته یو مکمل شی ښیي یا پوره شی ښیي موږ ته. زموږ پوښتنه دا چې د پاتې څلورو شکلونو کې موږ ته کوم یو شکل 2/3 برخې موږ ته راښیي. 2/3 برخې. نو تاسو ویډیو ودروئ او د دې د حل کولو کوښښ وکړئ. نو دې لپاره موږ که چیرې راشو او دغه یوه شپږزولي دلته رسمه کوو او هغې څخه دغه 2/3 برخې واخلو نو ګورو چې هغه موږ ته څه رقم په لاس راځي. زه راځم دلته د یو شپږزولي رسمولو کوښښ کومه. یو دا زوله شوه او دا زوله شوه، همدارنګه داسې راځو، داسې راځو او داسې راځو. دا موږ سره یوه شپږزولي شوه. شپږزولي موږ ورته رسمه کړي. اوس راځو موږ له دې دا په څو مساوي برخو ویشو؟ په 3 مساوي برخو. ځکه چې راشمه دې نقطې ته دا یوه شوه، دا په 2 او دا 3 مساوي برخې وویشل شوې. دا موږ ته اوس د مکعب شکل غوندې ښکاري 3 بعدي، خو اصلا کې موږ دا شپږزولي په 3 مساوي برخو باندې وویشله. دا هم 1/3 برخه ده، دا هم 1/3 برخه ده او دا هم 1/3 برخه ده. اوس موږ ترېنه څومره اخلو؟ 2 برخې موږ ترېنه رنګوو. راځم زه دا بېرته پاکومه چې دا رنګولو ته جوړ شي. اوس راځو موږ له دې څخه 2 برخې رنګوو. نو دا به شي یوه برخه دا شوه 2 دانې درېیمې برخې. نو موږ دغه 2 دانې درېیمې برخې له دې څخه واخیستې. دا زموږ 2 درېیمې برخې شوې. اوس موږ څنګه کوو؟ راځو دې سره یې ګورو چې د دغه شپږزولیانو څخه کوم یوه یې 2/3 برخې موږ ته راښیي. تاسو به ګورئ چې دلته هره شپږزولي په شپږو برخو ویشل شوي. نو تاسو وایئ که چیرې دا هم په 3 برخو ویشل شوي نو دا کار به اسانه و. اوس خو دا په شپږو برخو ویشل شوي. دې سره به موږ څه کوو؟ نو تاسو به وارخطا کېږئ نه. زه اوس تاسو ته وایم چې څه باید وکړو. موږ ډېر په اسانۍ سره کولی شو چې دغه شکل بیا له سره رسم کړو او یا دا چې همدې کې لږ کار وکړو او دا بیا په شپږو مساوي برخو باندې وویشو. بیا به موږ کولی شو چې دې سره یې پرتله کړو. نو دا کار موږ څنګه ترسره کوو؟ نو دا خو ډېر اسانه دی. دلته موږ سره مخکې نه درېیمې برخې دي. موږ چې درېیمې برخې په 2 نورو برخو باندې وویشو موږ سره شپږمې کېږي. نو راځو د دې ځای څخه دا برخه دا هم په 3 برخو وویشو، په 2 دا هم په 2 وویشو او دا هم په 2 وویشو. اوس موږ سره ګورو 1 2 3 4 5 6 برخې شو. او موږ ترېنه څو برخې اخیستې دا ځلې؟ مخکې موږ 2 درېیمې برخې اخیستې. اوس هماغه 2 درېیمو څخه 1 2 3 4 شپږمې برخې لاسته راغلې. نو په دې معنی چې زه راځم دا له دې ځای څخه لرې کومه چې دلته ولیکل شي، ځای موږ سره پیدا شي 3. موږ سره 2 درېیمې برخې وي، دا به اوس مساوي وي له څو سره؟ څو برخو موږ وویشله؟ په شپږو برخو مو وویشله او له دې څخه مو څو برخې واخیستلې؟ له دې څخه مو 4 برخې واخیستلې. نو 2/3 یا 2 درېیمې برخې دا مساوي دي له 4 شپږمو برخو څخه. نو موږ وایو چې په دغه شکلونو کې هر یو کې چې 4 برخې رنګ شوي وي نو هغه موږ ته 2/3 برخې راښیي یا د شپږزولي 2/3 برخې له هغې څخه رنګ شوي یا اخیستل شوي دي. نو موږ راځو دا هر یو شکل ګورو. دلته موږ سره 1 2 3 4 دې کې موږ سره 4 برخې اخیستل شوي له شپږو نه. نو دا له 2/3 سره مساوي دی. کوم چې بېرته مساوي 4/6 دی. دا برخه زموږ دا شکل موږ ته 2/3 راښیي. دې کې موږ سره 1 2 رنګ شوي دي نو دا نه دی صحیح. دلته موږ سره راځو 1 2 3 او 4. دې کې هم له شپږو څخه 4 برخې راخیستل شوي نو دا هم موږ ته 2/3 کسر راښیي. او دلته هم 1 2 3 4 معنی دا چې دا هم موږ ته 2/3 کسر راښیي. دا هم 2 درېیمې برخې سره مساوي دی.